الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته ډېر نعمتونه راکړي دي او هر یو نعمت انسان ته پته اده لګېږي چې کله د نعمت د انسان د لاسه ووځي. کله چې تا د نعمت د لاسه ورکړ بیا به دله پته ولګي چې څومره قیمتي نعمت ما سره و لیکن ما یې قدر نه کوو. پکار دا چې موږ او تاسو په داسې وخت کې د نعمت قدر وکړو چې قدم نعمت په لاس کې دی. نو رب العالمین موږ ته ډېر نعمتونه راکړي دي. یو نعمت پکې د ځوانۍ دی. دا ځواني داسې یو نعمت دی چې دا رب العالمین موږ ته راکړی دا او دې ځوانۍ کې موږ او تاسو د الله سبحانه وتعالی بندګي په ښه طریقه باندې کولی شو. خو دا داسې نعمت دی که موږ او تاسو په کار باندې وانه چوو ځواني به رانه لاړه شي. دا وخت به زموږ او ستاسو تیر شي لیکن وروسته به بیا ارمان کوو. دا موږ او تاسو سره یو غنیمت دی د رب العالمین د خوا نه را سره امانت دی دا ځواني. نو پکار دا چې زموږ ځوانان د خپله ځواني په دین کې مصرف کړي، د رب العالمین په بندګۍ کې ولګوي، د خپل قوم په خدمت کې ولګوي، د خپلو ځوانانو په تربیت کې ولګوي، د قرآن او د سنت په خدمت کې ولګوي دا خپله ځواني. څومره انبیا چې رب العالمین را لیږلي دي دی په داسې دوران کې را لیږلي چې د هغوی صحت په ځای باندې دی، دماغ په ځای باندې دي، ځکه چې دې زمانه کې هغوی دین ته خدمت کولی شي. الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام باره کې فرمایلی دي کله چې موسی علیه السلام الله دا ځوانۍ ته ورسو اندامونه برابر شول، الله سبحانه وتعالی ورته پیغمبري ورکړه. بلکې د ټولو د اکثرو انبیاو باره کې الله داسې فرمایلی چې دوی کله طاقت ته ورسېدل، ځوانۍ ته ورسېدل، رب العالمین ولا پیغمبري ورکړه. د ابراهیم علیه السلام باره کې الله فرمایلی دی کله چې هغه د قوم بوتان مات کړل هغه قوم خپلو کې وایي چې دلته یو ځوان دی، هغې ته ابراهیم ویلی کېږي، دا کار به هغه کړی. نو ګوره د ابراهیم علیه السلام باره کې دا خلک وایي چې دلته یو ځوان دی، ځوان. نه معلومیږي دا چې دا د دین خدمت د ځوانانو خلکو کار دی. دین ته چې همیشه د پاره څومره خلکو خدمت کړی نه په ځوانۍ کې کړی دی، ځکه ماشوموالي کې د انسان دماغ کمزوري په ښه او بده باندې پوره نه پوهېږي، اندامونو کې ضعفي، او کله چې انسان باندې بوډاوالی شروع شي بیا هم د هغه اندامونه پوره کار نه کوي. نو د دین د خدمت دوران دا د ځوانۍ دوران دی. د اصحاب کهف په باره کې الله فرمایي انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدا. دا ځوانان انهم فتیة ځوانانو ده. نو پکار دا چې موږ او تاسو د خپله ځواني دا د رب العالمین دپاره وقف کو. د قیامت په ورځ باندې به انسان نه د یو څو خبرو باره کې پوښتنه کېږي. یو په دې کې د عمر باره کې پوښتنه ده چې تا د خپل عمر او د خپل ځواني په څه کې زړه کړه، څه کې دې مصرف کړه. تا دا ټول عمر دی لوبو ته ورکړیو، چکرو ته دې ورکړیو، ډرامو سندو ته دې ورکړیو، او که د الله بندګۍ ته دې ورکړیو، که د یو مسلمان خدمت ته دې ورکړیو. داسې ځوانان به ډېر لږي چې هغوی سره په ځوانۍ کې دا فکري چې راځئ موږ خپل اسلامي امت ته خدمت کوو، راځئ موږ او تاسو د الله کتاب ته خدمت کوو، راځئ راجمع کېږو موږ او تاسو په دې باندې اتفاق کوو سنت ته خدمت کوو، راځئ موږ او تاسو په دې باندې اتفاق کوو او د خپل ولس د غریب او غربه خلکو ته خدمت کوو. داسې خلک به ډېر لږي. عام ځوانان چې د ځوانۍ دوران چې د هغوی پوښتنه وکړي نو هغه د چکر په ځي کې او دې د چکر ځي کې، هغه د فحشا ځي کې دې د فحشا ځي کې، هغه د سات تېرۍ ځي کې او دې د سات تېرۍ ځي کې، هغه لوبغاړی او دا لوبغاړی په دې ځي کې به دا ګرځېږي را ګرځېږي. هوښیار ځوان هغه دی، کامل ځوان هغه دی چې هغه د خپله ځواني د رب العالمین په بندګۍ کې ولګوله، د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو په اتباع کې ولګوله، د اسلامي امت په دفاع کې ولګوله، د دین په خدمت کې ولګوله، د دین په بیان کې ولګوله. زمونږ او ستاسو ځوانانو ته پکار دی چې ځان کې داسې احساس پیدا کړي زه باید په خپله دین ته خدمت وکړم،
زه باید داسې یو ځوان اوسېږم چې زما دا ځواني دا په کفارو باندې یو روب واچوي، چې زما دا ځواني د خلکو دپاره مثلي چې ګوره ځوان دې ته ویلی کېږي هغه د خپل دین ته څومره خدمت وکړه، خپل قوم ته څومره خدمت وکړه، د فقراو مساکینو ته څومره خدمت وکړه. نو اول زه باید په خپله ځان پیش کړم د دین خدمت ته، که نه مې شو کولی د هغه چا ملاتړ وکړم، د هغه چا تایید وکړم، د هغه چا شاته ودرېږم چې هغوی خدمت کوي د دینه، د هغوی ملګرتوب وکړم. کله چې موږ تاسو په دې کې برخه واخیسته زموږ په دې ځوانۍ کې به رب العالمین برکت واچوي. نبی علیه السلام فرمیلي 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. و قسمه خلق دي قیامت کې به الله ولا خاص سوري کې ځای ورکوي. د قیامت ډیره سخته ګرمه ورځ ده د ګرمۍ والا، لیکن دا و قسمه خلق به سوري لاندې ناست دي، د ګرمۍ څه احساس به نه کوي، بېغمه خلق به یو په دې کې نبی علیه السلام فرمایي وشاب نشأ فی عبادة الله عز وجل. هغه ځوان چې دا راپورته شي د الله په بندګۍ کې، ځوان دی په ځوانۍ کې د الله بندګي کوله، په ځوانۍ کې الله ته توبه ویستله، په ځوانۍ کې د الله ذکر کو. اصل کې دا ذکر اطاعت دا بندگی دا په ځوانۍ کې مزه کوي. نبی علیه السلام فرمایي رب العالمین تعجب کوي د هغه ځوان نه چې هغه یې ځوانه خو د ځوانانو صفت پکې نه بلکې د پخو خلکو صفت پکې درانه درانه کارونه کوي، درنې درنې خبرې کوي، درانه اخلاق ولري. دین رب العالمین تعجب کوي چې څومره د کمال والا بنده دی زما. نو ټول اعمال دا د ځوانۍ سره خوند کوي، هر یو نیک عمل توبه د ځوانۍ سره خوند کوي. ولې که انسان بوډا شي بیا خو اصلا به گناهونه نشي کولی، نه به خپله توبه ده. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریست، وقتی فیری گرگ ظالم می شود فرهیزگار. په ځوانۍ کې توبه ایستل دا د انبیاو طریقه ده، ځوانۍ کې د الله بندگی دا د انبیاو طریقه ده، ځوانۍ کې ګناهونه پرېښودل او نیک عمل کول دا د انبیاو طریقه ده. وقتی فیری گرگ ظالم می شود فرهیزگار. د بوډاوالي په وخت کې خو هغه لیوم کلارې پروت یو ځای کې، لیوه ښکار نه کوي، یو ځای کې پروت غار کې، هغه دې وجه نه پروت نه چې ښکاري بدې راځي، نه بیا هم حیواناتو له غوسه کېږي، خو لیکن په حیوانات کې وس نه رسېږي، کلار یو ځای کې پروت وي. نو که موږ او تاسو کله بوډاګان شو بیا به ګناهونو ته وس نه کېږي. نو ښه دا ده چې موږ او تاسو په همدې ځوانۍ کې چې په ګناهونو باندې وس کېږي او ګناهونه پرېږدو، او دا خپله ځواني، دا خپل طاقت او دا خپل باډي، دا خپله زندگی دا د رب العالمین په طاعت کې او د هغه په خوشحالولو کې استعمال کو. داسې ځوانان دي الله موږ نه جوړ کړي، زموږ د ځوانانو نه چې زموږ او تاسو داسې حرکات وکړو چې زموږ په دې حرکت باندې رب العالمین خوشحاله، زموږ په دې ځوانۍ باندې الله خوشحاله شي، په قیامت کې زموږ په دې ځوانۍ باندې زموږ پیغمبر خوشحاله شي چې زما دا په دې امتیانو کې وګوره ځوان دی او داسې خدمت یې وکړه. دا به څومره د خوشحالۍ خبرې چې موږ او تاسو داسې ځوانان شو چې د ټول امت لپاره مثالي ځوانان وګرځېږو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت